السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. دوستانو، د خیبر جرګه چې کومه تیره شوه د منظور پښتون د هغې څه خبرې مخې ته راغلي چې تاسو سره شیر کړمه. دغه کې تقریبا 4-5 خبرې شوي دي. دغه جرګه کې غټه پرېکړه شوې ده. تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. ویډیو تر اخره وګورئ چې په ویډیو باندې پوه شئ. لومبۍ خبره خو دوستانو دا ده چې په وزیرستان کې کوم پوجین دي یا مطلب داسې کوم خلکو سره وسلې طالبانی، نو هغه منظور پښتون ورته دا ویلي چې دا په 2 میاشتو کې دننه لاړ شي. دویمه خبره دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې دی د یونټي د بجلی چې دی دا د کمی شي، لکه مطلب نیم په نیمه دي شي. او دریمه خبره دا ده دوستانو چې دا کوم زنانه خو خیر نه دي، سړي هم پکې شته، زنانه هم پکې شته دی، او ماشومان دي. دا د وزیرستان دي، داسې د نورو علاقو دي د خیبر پښتونخوا، نو وایي چې دغه خلک موږ له راکوي. نو دا خبره هم جرګې منلې ده. څلورمه خبره چې کومه ده نو هغه ورته منظور پښتون دا ویلي دي چې پاکستان کې دی دا پاسپورټ یې ختم شي، لکه افغانستان نه چې کوم خلک راځي نو د هغې دی دا پاسپورټ ختم کې شي، لکه ډایرکټ یې راځي. مخکې چې څنګه افغانستان نه به د افغانیانو راتله پاکستان ته پاسپورټ یې به نه وي چې دا دی ختم شي، او هماغه پخوانی کار دی بیا وشي. بس لکه په شناختي کارډ چیکن باندې دی راځي، ډایرکټ هغه دی چیک کوي او بل ډایرکټ دی راځي. نو په دې باندې خو د افغانستان چې کوم نن سبا وزیر اعظم دی هغه هم پرې ډېر ایکشن اخیستی چې یاره دا نه دي پکار، ځکه چې د هر یو ملک یو خپل قانوني. نو د افغانستان وزیر اعظم هم ورته ویلي دي چې یاره دا خبره ستا غلطه ده، لکه د هر ملک یو خپل قانوني، نو دا پاسپورټ دا نشي ختمېدی. بل دوستانو دغه جرګه کې تقریبا 2 میاشتې بعد به دغه د جرګې رزلټ روزي، خو سوشل میډیا ته چې کومې خبرې راغلي دوستانو د منظور پښتون نه د خیبر پښتونخوا خلک، داسې د ډیرو علاقو خلک په دې خفه دي چې یاره منظور پښتون د پاکستان د پاسپورټ بې عزتي کړې ده، او ویلي دي چې یاره دا هېڅ شی نه دی د پاکستان پاسپورټ. نو په دې ته ډېر خلک خفه دي. بل دا ایمن ولیدي شو یا مطلب نورو پارټیانو والا چې کوم ورغلي دي په هغې کې ډېر خلک عوام ته خفه دي. نو منظور پښتون دغه یو خبره زما لږ سوچ دا وایي چې یاره دا خبره غلطه شوې ده. ولې د پاکستان کې چې ته وخت تېری د هغې د پاسپورټ د هغې د قانون لاندې به ته زندګي تېری، نو دا خبره هغه غلطه کړې ده. بل ډېر افغانان وایي چې یاره په خیبر پښتونخوا کې به د پښتونستان جنډه لګي، یا ډېر دلته چې کم د خیبر پښتونخوا خلک دي هغې مو چې په پښتونستان جنډه به په خیبر کې لګي، او د هغون خیبر پښتونخوا چې دا دی کې به لکه د پښتونستان جنډۍ. خو د پاکستان قانون دا شی نه مني. دغه خبرې پکې لا هېڅ سوشل میډیا ته نه دي راغلي. دا ډېر افغانان وایي خو دا نشته، ولې چې صرف یو د پاکستان جنډه به چلیږي. دوستانو دغه معلوماتي ویډیو وه چې کومې خبرې نورې سوشل میډیا ته راغې د جرګې د پرېکړې کومې خبرې، او بیا تاسو سره په ویډیو کې بله کې شیر کړو. د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله آباد اوسئ. چې کوم ځای مې د خدای په